بسم الله الرحمن الرحیم. نن دغه درښیم چې په پیسي وایس کې ټینسونه یا به داسې ووایو چې نن به وایو د پیسي وایس د ټینسونه له لارې. هر ټینس په پیسي وایس کې نه جوړېږي. پرون ما درته ویلي وو 8 ټینسونه به جوړو. ښه، د دغه یوه لاره دا ده چې ستا په ټینس هم ښه زده سي، بله لاره یې دا ده چې په ټینس کې به دننه ستا پیسي وایس هم زده سي. نن به موږ سمپل پریزنټ ووایو یا پریزنټ انډیفینټ ټینس. دا اصل کې د دو د پاست دونې خاص فرق نسته. که په پیسي وایس کې از ام آر راتلی نو په هغه کې واز ور راځي، نو موږ به سره جلا جلا ووایو، ډېر به اسانه سي. ښه، دلته به زه در ولیکم پریزنټ پیسي وایس. دا موږ ویلی دی د ټینس له لارې. ښه، د فعل اول حالت ورسره لګېږي، اس یا ای اس ورسره راځي له وربه سره. ښه، او په نیګیټیو سینټنس کې بیا ډو ناټ ډز ناټ. ښه، او په کوشچن سینټنس کې ډو سر ته راځي. نو د دغه اسانه کلیه ده. بیا چې دا د پریزنټ پر ځای پاست ته ولاړ سي نو واز ور به راسي. ښه، نو په نیګیټیو کې بیا چې شوي د ډو پر ځای به ډیډ ولګېږي. دا فرق یې ده. فرض یې که موږ ایکټیو وایس یو جمله جوړو، دی بای ا هاوس. ښه، دا چیش دی سبجیکټ، دا چیش دی ورب، دا چیش دی اوبجیکټ. اوس د دغه کلیه دا ده چې موږ به انډیفینټ ټینس په پیسي وایس کې څنګه جوړو. دا ټو بی سی دی، دا به د دغه چیش وي از ام آر. ښه، بیا به تر دې وروسته چیش واچو د ور دریم حالت. بیا به اوبجیکټ راشي. کم اوبجیکټ سي په ایکټیو وایس کې سبجیکټ وي. بس دا یوه کلیه ده. سبا یا له دې پس چې کم ټینس وایو دغه شکل به وي، دا لاندې به دغه رنګ وي، دلته به چیش ولګو واز ور. دا یې طریقه ده. اوس دا ګوره دی بای ا هاوس، وہ ایک گھر خریدتے ہیں، هغه یو کور اخلي. ښه، ا هاوس او سنگل دی. ښه، نو دلته به چیش واچو. پرون ما درته ویلي از ځای زه درښیم. اوس در معلوم سو. دا دې خواته رالی، دا دلته رالی، ای به دلته لاړ سي، ور به پر خپل ځای پاته سي. دریم حالت بای به ورسره واچو. اسانه سو ده. He reads books. دا به داسې کو، جمع به کو. دا به ایکټیو وایس. ای ډېر سو. ښه، جمع. اوس به دا پیسي وایس ته واړو. books are read by him. آسانه سو. دا یې طریقه ده. فرض که یوه بله جمله ده ایکټیو وایس. ګوره یو پریکټس موږ د ټینس غږ کېږي. یو پریکټس د ټینس غ روان دی، یو پریکټس د پیسي وایس غ روان دی. دواړه سو.
کله چې په اوله وار چې سړی ټینسونه وایي سم سره نه په خلاص نو دا دویم وار اسانه سو بیا به موږ ډایرکټ انډایرکټ وایو هلته هم بیا یو وار کېږي نو که په 3 واره ویلو باندې زموږ ټینسونه نه سو زده بیا زموږ ګرامر نه زده کېږي نو د ګرامر دپاره بس لاره دغه د شته به پریکټس کوي بار بار به یو جمله لیکي شي دا اکټیو وایس ده د دغه ټینس د ساده اوس بیا راواړو پیسیو ته is written by her شادا کلی آسانه سو اوس براسو نیگیټیو سنټنس ته شا په دغه ټینس کې دا خو بم یاد وي فرض که دغه جمله سمو ها she does not آسانه سو does not write a story دا به اول وار دا ساده ولیکاست کنه په پوهیداست انہیں نیگیٹیو سینٹنس څنګه جوړیږي اول وار ساده سټیټمنټ زین جوړ کړي د پیسیو وایس شا دلته به زه در ولیکم سمپل سټیټمنټ دا اسانه لار ده الکان نه په پوښ زه څنګه جوړ کړم هغه خو مو ویلې ده A story is written by her دا اوس نیگیټیو ده چې شبکو ناٹ بور سره واچو اسانه سو نو داسې سو دلته ډز ناٹ ختم سي په پیسي وایس کې ډز او ډو نه راځي ښه دا به یاد لرئ A story is not written by her دا طریقه ده دا خو هم نه یریږي ښه اوس راولاړېږو دغه جمله پوښتنې ته اړو د پوښتنې جمله دغه جمله ده په اکټیو وایس کې به څنګه وي does لیکای مکه وایزه does she write a story دغه څه به جوړیږي او اسانه سو دغه بم سمپل سنټنس دی دا جوړ دی اوس به سوالیه څنګه زین جوړو is راځي ښه does ختم شو passive voice is a story written by her اوس اسانه سو is سر ترالی is لکی مخوارالی نو دغه طریقه ده دلته دا جمله راکښته کولای شي ساده سنټنس بیا هغه سره واړه واس چیش پکې ورک سوی دا به یاد لري الکان تیروزي څنګه له ډزه شروع کی په پیسي وایس کې ډو او ډز دا به نه استعمالواس ډیډ به نه استعمالواس ښه یو ما پارون درته ویلي مال کچیرې موږ پوښتنه کوله او د پوښتنې جمله انټروګیټیو له ډبلیو ایچ خاندانه څخه وه دغه جمله ډبلیو ایچ خاندان کې پوښتنه کوو بیا به څنګه جوړیږي په اکټیو وایس کې فرض کا why do یا does ښه she هغه جمله write a story دا زموږ کومه جمله ده اکټیو وایس سمپل په دې کې یو کار وسو الکان ور سرناوله دی هغه داد لډوز خوم شروع کیږي لډز هم شروع کیږي ښا یا موږ له وایز شروع کو دبليو ایچ فیملی نو د دبليو ایچ فیملی فارمولا ما پارون در شوولې و د پی سی وایس لاري بس چم کو
ډبلیو ایچ به دغسې وي ها اوس دغه ټیک سو ریټن بای هر اسانه سو طریقه بیا هغه ده که نه ورسره پیدا ستاسې ساده سټیټمنټ ولګوي لیکن پیل به یې له دغه څخه وي له وای څخه خامخا به وای څه شروع کوي ډبلیو ایچ پارو مې درته ویلي وو ښه نو دغه طریقه ده ګډ ټینس دا رنګه جوړه واستئ نو په داسې کې به اوس تاسو داسې که واستئ تېر وار ما خیال جملې ډېرې وې وځنډېداست اوس بیا راځئ کو سل ته بیا راوړئ یا نوي ته بیا راوړئ دیرس جملې جوړې کاستئ پازیټیو دیرس جوړې کوي نیګیټیو دیرس جوړې کوي انټروګیټیو بیا یو لس دانې دغه د وایو والا ځینې جوړې کاست دا یې سل اسانه سوې نو اوس که پوښتنه لرئ وایي کاست سر مو نه خلاص شوی اسانه سو بس نوټ یې کاست